ستره تاریخي بریا مو مبارک شه. د افغانستان کرکټ ملي اتلانو په دویمه ورځنۍ سیالۍ کې د زمبابوې لوبډلې ته په 232 منډو په توپیر ستره ماته ورکړه. د دغه سیالۍ ټاس افغان لوبډلې وګټي چې په خپله د توپونې پرېکړه وکړله. په ټاکل شویو 50 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 286 منډې جوړې کړې. په دغه سیالۍ کې د افغانستان لوبډلې په ګټه په توپونه کې د افغانستان توپونکو ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړله چې صدیق الله اتل 104 منډې جوړې کړلې. داسې عبدالمالک بیا 84 منډې جوړې کړې. لوبډلمشر حشمت الله شاهدي بیا 29 چټکې منډې جوړې کړې. د زمبابوې لوبډله بیا ونه توانېدله چې په یاد هدف پسې ځان ورسوي. ټوله لوبډله په 450 منډو باندې وسوځېدله. په دغه لوبه کې د افغانستان توپ اچوونکو هم ډېره زبردسته بهترینه توپ اچونه ترسره کړل چې علي محمد غضنفر 2 لوبغاړي وسوځول. نوید زدران، فضل حق فاروقي بیا 3 لوبغاړي وسوځول، خو عظمت الله عمرزي بیا 1 ویکټ ترلاسه کړل.